زار حلیمی دیر قادر دند زنگاوا. محترم حاجی مولوی صاحب، اول السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید عبدالباسط واحدي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام ږدم. زما ستا څخه 3 پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې خلک وایي چې اور ته مخامخ لمونځ کول نه دي ښه، که د دې په باره ته معلومات راکړې. دویمه پوښتنه مې دا ده چې د تهجد لمونځ څو رکعاته ښه دی او کومه طریقه یې ثواب لري، باید په کومه طریقه وشي. درېیمه پوښتنه مې دا ده چې یو څوک د چا څخه 1 لک یا 2 لکه روپۍ اخلي، وایي په ګټه و تاوان یې زه و ته سره شریکان یو، ګټه و تاوان یې زما او ستا نیمایي دی، آیا په دې کې خو به سود نه راځي؟ نور نو د دنیا او آخرت کامیابي د لوی خدای جل جلاله څخه در څخه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه به درشم ستا تر دره قربان دې شمه خو پیغمبره قربان دې شمه. څنګه به درشم ستا تر دره قربان دې شمه خو پیغمبره قربان دې شمه. اور ته مخامخ مونځ کول دا مکروه تحریمي دي، ځکه دا مشابه کیږي عبادت د نار سره. یعنې ګوره چې عبادت د اور کیږي، لکه څنګه چې قبرونو ته مخامخ مونځ کول مکروه دي، همدارنګه اور ته مخامخ کول مونځ دا هم مکروه دي. او دویمه مسئله چې تهجد 2 رکعاته دی، علامه لودیانوي شهید په خپل کتاب کې 3م جلد کې 88 صفحه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث را نقل کړی چې هغه وایي چې تهجد 12 رکعاته دي او رسول الله به هم 12 رکعاته کول، او بهترینه وخت هغه آخره حصه د شپې ده چې 2 رکعاته وشي. 12 رکعاته بهترین وخت هغه ده او بهترین طریقه هم دغه ده. او مسئله د مضاربت چې لکه تا ویلې چې چاته 1 لک 2 لکه ورکول کېږي، پیسې د یوه دي او کار ورته بل کوي، په نفع په نقصان کې شریک، دغه طریقه د مضاربت ده، په دې کې سود نه راځي. بل پیغام واورو.